بجې دي کندهار ښار دی سره غرمه ده ښه وینې دا لوبې الله اوه خیر خدا نفسي دی دې خوا چې نو د مازدیګر ځای دی ښه نو بیا مازدیګر ډېر ښه خوند کوي ښایسته ګلان نفسي څخه بیرته راووتو مشکل دا و چې ماته یې ویل وایي کامره به نه درسره دا یې ښه بد کارکوونکي هر ځای نجیبه اوس دی یا دا یې پټ دی دا زما دپاره صحیح دی نه دی دا 1 متر شپېته اوغو څلور نیم متر ها ټوله پکښې لمبېږي چې منی سو ځای بیخي سور د سونا څخه راووتو وینې وریښتانو شان ته مې تړلی دی اوس یې بیا هو بدبختانه اوس یې ځم السلام علیکم ګران دوستانو هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست خانزاد صاحب څنګه یې ښه یم څنګه جل په خیر یې ستا نوبت و ښه یې په خیر یې جوړ یې په خیر راغلی و خیر دې نصیب څه ستی څه حال ده بیخي الحمدلله نجیب جانه ته څنګه یې الحمدلله بیخي شکر نو بجې څو دي نجیب جانه بجې تقریبا 3 بجې دي کندهار ښار دی سره غرمه ده ښه نرم سوړ باد لګېږي و نرم سوړ باد لګېږي او د خانزاد په موټر کې پیسې بالا نو د خیره سره خانزاد و نجیب راغلي وو وایي سونا ته ځو عمل چې ځئ نو راځئ نو ما په دا دوستانو ما د کندهار د ښار بالخصوص دا نومینې سوناوې هم نه دي لیدلې او په دا ګرمي کې ښه خوند هم کوي هغه غټ عمومي حوض یې ښه خوند کوي نو هغه پات هغه د ویک سخونه نه ده هغه د بخار ده هغه به زه هم ډېره ګرم وي هغه به زه هم خوند ونه کړي نو تاسو راځئ ځو کندهار ښار عینومې نه نفسي ده سونا ته به ولاړ شو د خیره سره خانزاد نجیب ته وایم همداسې دلته ښه سونا ده په فري کې وینې دا لوبې الله دا د وینې پهلوان ټوله پکښې لمبېږي پکښې واه 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 څنګه خانزاده نجیب اوه ځه ور وغورځېږه پهلوان ور غورځي خیر خدا پهلوان ور وغورځېدی او بیا شکه پهلوانه ځو نو راباندې ناوخته کېږي اوه ورځئ دغه د دومې عینومېنې پل شاوخوا دی نو موږ راورسېدو دا یې نفسي دی دې خوا چې نو د مازدیګر ځای دی ښه دا یې پارکینګ دی نو دغه مخامخ ځای کې سونا ده اوس ورځو دلته مازدیګر کښېني وینې دا د مازدیګر ځای بیا تاسو لیدلی نو بیا مازدیګر ډېر ښه خوند کوي ښایسته ګلان ور بسو دننه یا کلات خو چهار رقم سي هغونه کار کوي ډېر کار نه کوي دا ځای څه نه وکړي د نفسي څخه بیرته راووتو مشکل دا و چې ماته یې ویل وایي کامره به نه در سره وړې اول خو خانزاد پوښتنه ځینې وکړه وایي حاجي صاحب څنګه دي اوبه څنګه دي وایي یخې دي که نه دي دی ورته وایي زه نه یم ورغلی او بل ماته وایي کامره ګوره نه در پرېږدو بیا وایي لاندې در څه اخلي خیر ځه څه یې د مال په پروانه کې کامره به نه وړو اوس رالو بس پلانکي ته ویل ته ورته ودرېږه دا کامره ځینې واخ نو ما لنډیواله بردونه کې څو زره ویرې چې بیا هم زه لمبېږم په سونا کې دي څه شي یو دوه شاټه راواخلې خیر اوس یو بل ځای ته ځو دا د افغانستان کاروبارونه دي زموږ خلک چې 15 روپۍ پیدا کړي د کاروبار په سیستم نه پوهېږي بالا بیا اسمان ته ګوري هغه به لاس خدای دی د مځکې وویلې نه سر معلومېږي نه د کنې موږ په ډېره غټه دغه راځو نفسي ته خلکو ته وایي نفسي ته ورځه بیا دا خپله یو رقم اعلانات دي بیا په کامره باندې څه کېږي مشکل څه مشکل ده یو دوه شاټه خلاص خیر ځای ته رالو دا بیا واټر پارک دی ښه وینې دا اوس ګورو نو بیا فیصله کوو نو بیا واټر پارک په نامه دی په عینومېنه کې دغه ځای څخه رالو دلته نو خدای دې وکړي چې
موږ ته څه ونه وایي. اصلا د کامره او د ویډیو هم ولاکه دونه مهم وي چې موږ یې حتما وکړو، خو د اخلاق ډېر مهم دي. بس به ورسو دننه. زه غواړم منفي تبلیغات وکړم. یا منفي خبرې به نه کوې. هر ځای ښه بد کارکوونکي هر ځای نجیبه. دا دې رالو یو اواز د هغه دی، هغه اواز دی، یا دا یې پټ دی. د دې ځای څخه ځوان نورو ته مور ولم. دا نو بیا په آزاد هوا کې دي. څنګه یې پهلوانه شنی پهلوان لمبېده. یا دا زما دپاره صحیح دی. دا زما دپاره صحیح دی، ولې چې دا لټ دی زما بازي نه ده زده. یو څه شی شپېته. پهلوان دا څونه دی؟ دا 1 متر 80 اوږد 4.5 متره. ها بچه ولاکه رامالیم 3 نیمې به یې. نه دی ماشاءالله ښه په ازاده فضا کې حوض دی. ته وګورې بس ټوله پکښې لمبېږي. دې نجیب ور ولوېدی. دې خواته ښه چمنی دی، کولی شي د دې سایې څخه هم خوند واخلي. چمنی سو هغه ځای بیخي سور و. نو دا مکمل حوضونه دي. زه به بېرته ولاړ سم، دا کیمره به کښېږدم هلته، دلته نو بالا بیا ورسره فضابېږم. دا ځای یو شپېته دی او اخواته 4.5 متره دي اوبه دي. خاطر بیا د کوشنیان لمبېږي. زه هم د دا کوشنیانو سره لمبېږم. بس د سونا څخه راووتو، وینې وریښتانو شان ته مې ګورئ. بورس نه و، نو بالا بورس و، هغه یو څه داسې ډېر استعمالي سوی دی. لاس یې خوږ سو، دغه دی وینې لاس مې ورتړلی دی. اوس یې بیا هو بدبختانه اوس یې ځم ورته ښکوم یې په اسمانوم یې. انشاءالله دونه نه ده خوښ سوی. نظر شه چا نظر کې مینهوالو نظر کوي. ښه سو بس دغونه یو ساتیری وسو. مازې نجیب ورسو د خیره، والا کار سمیږي.